په خیریه بنسټونو باندې همیشه دغه اعتراض پاتې شوی دی چې ولې دا بنسټونه خلک په پښو نه دروي. دوی خلک غلط تربیه کوي، ډوډۍ ورته ورکوي، خوراکي مواد ورکوي، بله میاشت دوی بیا وږي دي. لیکن دا خو د حل لاره نه ده. او زه تاسو سره په دې خبره کې راضي یم، زه تاسو 100% راضي یم. او زه په دې ما همیشه ویلي دي چې په افغانستان کې خیریه بنسټونه باید په ستراتیژي پروژو باندې کار وکړي. او په دې امید یم چې ان شاء الله د نه بعد شروع کې خیر د اوسه پورې نه دي کړي. او الحمدلله قمر کې دا زموږ پالیسي ده چې څنګه خلک په خپل پښو باندې ودرو. زه دا منم چې بعضې پیسې دي، که هغه زکات الفطر دی، که نورې پیسې دي، هغه باید په خوراکي موادو کې په نور شیانو کې مصرف شي. بعض وخت کې ډونران ته دا خواهش کوي زما پیسې په همدې کې مصرف کا. لیکن په شمول د نور بنسټونو باندې مطمئن دا کار به کوي. لیکن قمر همیشه دپاره همدا پالیسي پاتې شوې ده، همدا د بودن یو وجه پاتې شوې ده چې خلک مو په پښو باندې ودرو. نو د همدې پالیسي مطابق د یولرنا په تور باندې موږ الحمدلله یو ټریننګ تاسو ته لرو او ډېر جالبه ټریننګ ده. واورئ، 6 میاشتنی ټریننګ دی په یو ایکس یو آی کې، په فرنټ انډ کې، په ډیجیټل مارکیټینګ کې او همچنان په ویډیوګرافي کې یا په ګرافیک ډیزاین کې. دغه 6 میاشتې تاسو ته موږ کابل کې ټریننګ درکو او ان شاء الله 6 میاشتې بعد تاسو کولی شئ نه فقط په ملي بلکې بینالمللي ارګانونو کې کار وکوئ. او دا هم مه هېروه چې په دا ټریننګ مکمل مفته دی. تا ته موږ لیپټاپ هم اخلو، چای او شیدې هم درکوو ټریننګ په وخت کې، ځکه زموږ هدف دا دی ته چې کوم پوهنتون نه فارغ یې، موږ غواړو چې ستا د علم ریفرش کړو، لږ یې پالش کړو، برابر یې کړو او مارکیټ ته تیار کړو. او انشاءالله موږ دا کوشش هم کوو 6 میاشتې بعد تا ته موږ وظیفې پیدا کړو تر څو پورې ته په خپل پښو ودرېږي، د خپل فامیل غور وکړي او انشاءالله په جریان کې د خپل ټول دا کوم همسایګان چې دي، مسلمانان چې دي، غور هم ته وکړي. نو دغه ټریننګ به ان شاء الله په می په میاشت کې شروع کیږي، یعنی تقریبا کافي ورځ ته نه دي پاتې، لږ وخت پاتې دی او 45 کسان موږ دې ټریننګ ته راخلو. نو زما تا نه دا خواهش دا دی که ته ځان ګورې چې زه کولی شم خپل ژوند بدل کړم، بس دی دا ناراستی، نو همدا اوس پاڅېږه، لاندې لینک دی، په دې لینک باندې کلیک وکړه او خپل ځان ثبت کړه. مکمل مفت ټریننګ موږ نه واخله او انشاءالله خپل د ژوند د بدلولو اولین قدم کې ده. امید لرم ته دا کار هم دا اوس وکړي چې بیا ګیله ونه کړي چې ولې دا خیریه نهادونه یا نور خلک موږ ته داسې کار نه کړي چې په پښو ودرېږي. دا ستا د پښو ته درېدلو اولین اقدام دی. وګورم ته څه شی کوې انشاءالله. راشو همدا اوس داخله ورته وکړه.